بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده چې زما ورور واده کوي او غواړي د واده دپاره ډول و سرنا راولي. دغه کار واده ته نقصان رسوي که یا جایز دی که جایز نه دی. د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې موسیقي اوریدل ګناه ده. په ډېرو احادیثو باندې د دې ګناه ثابته ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي که چیرې زما په امت کې 15 خصلتونه پیدا سوه نو دغه مهال به بلایو افتونه مصیبتونه توپانونه ورباندې مسلط سي. په هغو کې یو دغه شوق جوړول چې ډول و سرنا و سروزونه و موسیقي و رباب و غزلې و دا شیان وي دا ایت کړي دي. د څلورو واړو مذاهبو په اتفاق موسیقي اوریدل حرام دي. قرآن حرامه بللې ده، احادیثو حرامه بللې ده. دا کار دې نه کي، که یې وکړي حتما به د دې ګناه د کار په وجه باندې بې برکتي د ده په کور کې پیدا کېږي. ممکن د ده او د ښځې بیا ژوند تریخ سي، بې برکتي. ممکن په کور کې کم رزقه وي، ممکن اولادونه یې پیدا نسي، ممکن اولادونه یې پیدا سي ونه پایېږي، ممکن اولادونه پیدا سي نااهله و ناسالي وي. که چیرې دی غواړي چې دا اوږدمهال ژوند خوشحاله او د برکتونو ډک کړي نو د دې سروزو پر ځای باندې دي د الله عز وجل د رضا لپاره یو صدقه وکړي. دا د الله نعمت دی. د الله د نعمت په مقابل کې د الله دشمني نه ده پکار، بلکې د الله عز وجل بندگی پکار ده. موسیقي حرامه ده. فتح القدیر جلد 6 صفحه 14، بدائع و صنایع جلد 6 صفحه 209، رد موتار جلد 5 صفحه 223. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.